شولفت کې دا وطن ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې دا وطن ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې دا وطن شمې غوندې ویلې شولفت کې دا وطن ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې دا وطن ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې دا وطن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي رب العزت جل جلاله ته الله په نیاز باندې بهترینه صدقه ده وبو ده په اخلاص غړ غړی شو را شمار ور په اخلاص غړ غړی شو د دواړو په وحدت کې د وطن ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې د وطن شمې غوندې ویلې شولفت کې د وطن ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې د وطن ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې د وطن خدای ستا په لار کې دا شهید سپېڅلی روح یم خدای ستا او څوک چې د الله جل جلاله د رضا په خاطر باندې چاته یو ور په بور کې رب جل جلاله به جنت ورکړي موږ د وعدې سره سم یو قدم نور مخکې هم ځو لله الحمد د مدرسې د ځمکې د رانیولو څخه وروسته مو تعمیر را شروع کړ ډیر مؤمنان په دې فکر او تشویش کې وي چې خپل زکات صدقه خیرات نظر چیرې مصرف کړم نن موږ تاسو ته بهترین ادرس وړاندې کوو په همدغه ځای کې به ستاسو د مرستې په برکت باندې تعمیر جوړیږي او د الله تعالی د دین زده کړه به پکښې کېږي تاسو بلیدلی وي یا به موریدلی ډیر داسې مؤمنان چې اکاونټونه یې له پیسو ډک او دوی د رب العزت جل جلاله حساب ته حاضر سوي وي هغوی افسوس کوي چې موږ ولې د خپل مال د الله تعالی په لار کې مصرف نه کړ نن موږ او تاسو دا چانس لرو چې د الله تعالی جل جلاله په همدغه دینی مرکز کې خپل صدقه خیرات زکات مصرف کو ترڅو د قیامت پر ورځ باندې همدغه دینی مرکز چې کوم قران کریم پکې تدریسیږي همدغه قران کریم زموږ او تاسو لپاره دلیل وي او د الله تعالی جل جلاله د حساب څخه خلاص او لوی رب جل جلاله مغفرت راته وکړي نو وخت کو بنه ټول همدغه ویډیو څخه ورسته به موږ او تاسو په همدغه مرکز کې په هر ممکنه لار په هر هرڅه کې د الله تعالی جل جلاله د رضا لپاره مرسته کوو همدغه تعمیر ستاسو په مرسته باندې جوړیږي او ستاسو مرسته ته ډیر اړتیا ده جزاکم الله خیر شمې غوندې ویلې شولفت کې دا وطن ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې دا وطن ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې دا وطن شمې غوندې ویلې شولفت کې دا وطن ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې دا وطن ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې دا وطن را شمار ور په اخلاص غړ غړی شو را شمار ور په اخلاص غړ غړی شو د دواړو په وحدت کې د وطن ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې د وطن شمې غوندې ویلې شولفت کې د وطن ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې د وطن ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې د وطن خدای ستا په لار کې دا شهید سپېڅلی روح یم خدای ستا په لار کې دا شهید سپېڅلی روح یم ذکر به کومه په جنت کې د وطن ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې د وطن شمې غوندې ویلې شولفت کې د وطن ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې د وطن ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې د وطن نه غواړم په سختو لارو تګ وکړم او مړ شم نه غواړم په سختو لارو تګ وکړم او مړ شم دا ژوند مې قبول دی په غربت کې د وطن ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې د وطن شمې غوندې ویلې شولفت کې د وطن
ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې د وطن ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې د وطن خدای بیا مو اړ مکړې د نورو هیوادو ته خدای بیا مو اړ مکړې د نورو هیوادو ته ما عزت خوندې دی په عزت کې د وطن ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې د وطن شمې غوندې ویلې شو الفت کې د وطن ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې د وطن ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې د وطن خدای ګوچی په خواس به له خدای غواړي خال خدای ګوچی په خواس به له خدای غواړي خال څومره خوند چې پروت دی شهادت کې د وطن ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې د وطن شمې غوندې ویلې شو الفت کې د وطن ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې د وطن ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې د وطن شمې غوندې ویلې شو الفت کې د وطن ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې د وطن ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې د وطن شمې غوندې ویلې شو الفت کې د وطن ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې د وطن ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې د وطن راشه مروره په اخلاص غړه غړی شو راشه مروره په اخلاص غړه غړی شو د دواړو په وحدت کې د وطن ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې د وطن شمې غوندې ویلې شو الفت کې د وطن ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې د وطن ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې د وطن خدای ستا په لار کې دا شهید سپېڅلی روح یم خدای ستا په لار کې بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دوستانو ستړي مسئ په دې هیله چې جوړ روغ خوښ او خوشحاله به یاست او العزت جل جلاله ما بعد سوکاله او خوشحاله ودره دوستانو بیا هم لله الحمد 15 برمه ده دا هغه وخت راهیسې ده چې موږ د مبارک خیریه بنسټ جواز ترلاسه کړی دی الحمدلله چې دا مو 15 برمه ده تاسو ګورئ برمه څنګه جوړه شوې ده نوموړې برمه د یوې حاجانۍ له طرفه څخه او د مبارک خیریه بنسټ په هلو ځلو سره ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه اوس دغه حاجانۍ له جرمني څخه کومک کړی دی خو نه تاسو پیژنئ نه زه پیژنم اما رب جل جلاله به موږ او تاسو ته چاته موږ ته به د زموږ د هلو ځلو اجر راکوي په دنیا او آخرت کې حاجانۍ ته به د خپل همدغه پیسو اجر په دنیا او آخرت کې ورکوي دا دعا او هغه کسان چې د برنامه ګوري دعا موږ او حاجانۍ ته کې رب جل جلاله به دوی ته همدغه دعا په برکت اجر ورکوي څوک چې ویډیو تر نورو مؤمنانو پر رسوي هغه ته به دعاګانې کوي دغه شاوخوا محل کې اوبه نه وي شاوخوا ټول مکمل د مسجد کې اوبه نه وي دا یو مسجد دی غټ مسجد دی د کلي دا کلي په کلي چې نامه دی دا ځای ملي کلاچه په ملي کلاچه کې مو دغه برمه الحمدلله ګټه اخیستنې ته وسپارل او لوی کارزک او ملي کلاچه خدای جل جلاله دې د همدغه جاني صدقات او د همدغه جاني کوششونه قبول کړي صدقه جاریه خو تاسو در معلومه ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي رب العزت جل جلاله ته الله په نیاز باندې بهترینه صدقه ده وبوده او څوک چې د الله جل جلاله د رضا په خاطر باندې چاته یو ور په بور کې رب جل جلاله به جنت ورکړي او الله به خپل رضا ور حاصلي ټول هغه مؤمنانو باندې موږ غږ کوو چې د خپل غریبو هیوادوالو سره په هر څه کې په هر برخه کې کومک او مرسته وشي
او تاسو یې هم ورسره وکړئ. په ټولو مؤمنانو باندې موږ غږ کوو چې دلته دغه د یوې برمې زه به بیا وروسته پوښتنه هم کوم، خو مسجد چې ورته ګورم د شلو کلونو څخه به وي، اما د یوې برمې توان او طاقت واقعا دوی ته نه و او سخت و چې دوی جوړ کړی. موږ دغه برمه تقریبا نورې برمې چې وي اکثره برمې هغه موږ 15 انچه برمه کاروو، نو دغه برمه 7 انچه کار شوې ده، یعنې 7 انچه بوکۍ مو د برمې ته ورچولې ده. د برمې ټوله مکمل مصرف دغه د هندارو لاین دی چې تاسو ګورئ، او مکمل پیپ کاری، یعنې دننه پیپونه چې ونه نړیږي دا یو، او دغه رسۍ، پیپ، سمرسیبر او هندارې، د هندارو لپاره بټن، دغه ټول شان د همدغه مور په صدقه او په دغه مور په مالي مرسته باندې الحمدلله سوي دي. نو ټول هغه مؤمنان چې دا برنامه ویني دعا ورته وکړي، موږ به هم دعا ورته وکړو. دغه مور ده چې د مدرسې په برخه کې د فرش ټوله مکمل مصرف په غاړه اخیستی و، او همدارنګه د ارغنداو په مسجد کې هم چې موږ دلته مسجد افتتاح کوي، نلکۍ، پیپ کاري، برمه، فرش، دغسې ټول شیان الحمدلله دوی په غاړه باندې اخیستي وو. نو خدای جل جلاله دې ځینې قبول او منظور کړي. دا چلانه که استاد ترجان چلانیږي څو اوبه دي او یوه غټه خبره دا ده چې موږ هر ځای برمه ونې ده، تر اوسه پورې به برمه نه وچه سوې، تر اوسه پورې یوه برمه هم نه وچه سوې ده، نیک کار شوي شي دي الحمدلله. دا د الله پاک غټ احسان دی چې هر ځای موږ برمه وهلې ده، دا به انشاءالله کامیابه سوې ده. هلته په مسجد کې سپین ږیري صاحبان ناست دي، هغوی سره به مې 15 دقیقې خبرې وکړو، دا به انشاءالله برنامه ختموو. جزاکم الله خیره. دوستانو بیا هم برنامې ته ښه راغلاست. نو په همدغه برنامه کې مو دغه درې صاحبان دا مېلمانه دي، دا د دې محل مشران دي، د محل خلک دي. ته څنګه یې جیسه محترمه؟ صحت ښه دی؟ ژوند په خیر دی؟ د څو کاله یې جیسه محترمه؟ ښه دا بیا وکالو. ښه ډېرې سختۍ تکلیفونه په افغانستان کې راغلي یې په دې مسجد کې مو د څونه وخت څخه کېږي چې اوبه نه درلودلې؟ تاسو کې وختونه نه دي روانو، خیر ښه نو 2-3 کاله به کېږي ده. نو ګزاره څونه په کور کې تازه کول؟ کور کې تازه کول. دا محل څو خلک دي دلته؟ څو کورونه دي تقریبا؟ تقریبا 100 کوره به وي. یا ډېر 20 کوره اوس هلته یو دلته په ورو کې هم داسې ته چې اوبه نشته؟ خامخا شته، ډېر شته. په دې 20 کورو کې بیا زه چې هم 4 دي که 5 کوره لري خپلې برنې وو. زما کور دی چې هغه ستاسو په ژوندوانۍ کې زما کور 4 کوره. دلته څه شماري راغلی وه، زه په کور کې 23 کسه یم. په کور کې 23 نفره؟ دا موږ پر یوه کور حسابوي. د دې سړي کور دی د 30 کسه ډېر دی، دا پر یوه کور حسابوي. دا سړي ته څه وایي ورته په کور کې څو کسه څو بچیان دي کورداره دي، 5 کوره 6 کوره دي چې ستاسو پروازه دی. موږ پر دروازه باندې حسابوي. موږ په دروازه چې حساب کړو کې 20 کوره دا اوس کال کې د 100 کوره موږ راوړو. واده والا په حساب کې واده والا په کور په یوه کور کې 5 کوره اوسېږي نه؟ وزایمه 3 زامن مې کوردار دي. والله که جلا دي که ګډ دي په یوه دروازه راوځي. 15 بچیان دي، ګرده پر دا یوه دروازه راوځو نو موږ به یو کور دی. بس د دروازو پر حساب 23 کوره اوس هلته جوړ دي، خامخا په دې کې نمرې پاتې دي، څوک پر کال جوړېږي، څوک 15 میاشتې بعد جوړېږي، داسې خامخا راځي پاتې دي، نمرې ښه ډېرې پاتې دي. موږ دوستانو د برمه په دې مسجد کې کار کړی ده، نو بیا انشاءالله العزیز چې تر هغه وخته پورې دلته څونه کورونه جوړېږي د همدغه برمې څخه به استفاده کوي. که یو څوک نمره اوس جوړوي، که یو څوک کور رانیسي، که یو څوک هر څه کوي، که یو څوک کور ته اوبه وړي، نو داسې تاسې فکر وکړئ چې په دې محل کې تر 500 کسان ډېر دي. دا به انشاءالله العزیز داسې استفاده کوي. نور کورونه محل اخواته کلي چې څوک راځي، مسجد دا مسجد ډکېږي چې خلک راځي دلته؟ و یو مخستن بل مخستن ډکېږي
چې دا نور وخت مسلې نو ګرځه داسې پاري نه خلک کوي. یا په خشت په دوه ساعته موږ نه پکې ځایږو دا اوس شال ته ورځ حاجي صاحب دا بیان وکړي دا مسلې به داسې راوچ کوو امام به محراب ته وچ کېږي باره به نو په 3 ساعته غونډې پکې ځای شو اوس موږ 2 ساعته پکې درېږو په 2 ساعته نه ځایږو و یا په کورو سره اوس اول موږ کور دی موږ 3 ورونو په رواز دروازه اوس یو 50 کس وي 3 سره ورونو یو 50 کس و یو 50 کس شپاړس 11 کس یې زه یم بل 22 کس دی بل 14 که 100 کس دی خداس یو کور کې و اوس په رواز دروازه سندم کلی اردو دی دا هر سره یو جریب د دې سرای دی جریب یو ستا ترجمه مولوی صاحب ستا څو کسان یې سپور لاس تنه زه یو نیم سل متر ځای یو نیم سل متر دی لسته نه لاس تنه و په یو نیم سل متر ځای کې لاس تنه دوی خو هغه 2 متره داسې 2 متره وروالی دی 2 متره په ځای وروالی دوی خو یو نیم سل متر ځای کې نو د دې یو جریب ځای خو دی یو 50 کس د خدای مال و ډېرې دی و دا چې بیا دوبې سي په شخاني و دا لري بیخي بستا کلی تنګ دی دا اوس حضور دمه تنګ دا که چې اوس ودونه یو هلک ملک ته کوو یا به نورې خونې جوړو یا به سره ووځو 2-3 وار مې دا خبره سره کړې ده چې یو بیا د یوه سره رانیسي یو بیا پر بل خرڅ کړي باره به یو ووځي بیابان ته بالا چلاو نه سره کېږي ونه بیخي ډېری دی نو ډېری اوس دغه برما هلته خط لیکل سوی و چې نوموړې برما د حجانۍ له طرفه او د مبارک خیریه بنسټ په هلو ځلو باندې دا ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه موږ تاسو به داسې وکړو دا جاڼۍ ته به دعاګانې کړو چې خدای جل جلاله دي و اجر دا چې ودونه ورکړي چې بس هر مسلمان دعا هر مسلمان ته چې خدای ودونه ورکړي چې جاڼۍ ته خیرمنه بیبي پیدا شوې ده باید هغه مسلمان دعا وکړي امین ونو دا کار ځینې اخي مسجد کار ځینې اخي کورونه کار ځینې اخي الله دې هغه خاندان نه جنت و په کې دا کورونه اوس راځي چې د جزا سره ډبې ګاډیانې ډکې اوس خبر چې دا برما او دغه څه د څه ګاډیانې راځي خلک شپږ کوره اوس دی اووه کوره د موږ 3 شپېږې سره ناشې انشاءالله په مسجد کې ناشې خلاف نه وایي یقین 15 کوره 6 کوره چې یو کور برمه لري ګاډي د دبي د بس را روانې دي ګرده ورځ باندې هغسې مؤمنان دي ورته ولاړ دي چې دا بیا غټه برما هم سوله پیسه مبارکه بیا د 10 انچه و 8 انچه برما وای دا به بیخي ډېر وبلل دا هغه کورو به که چیرې وتسه چې هغه ووته کور ورځي هغه به کښنی برما دا بیا غټه برما ده دا به ان شاء الله الرحمن دا نور به وچ خدای نه وچی هم جوړه ده ډېر هم غټه ده مسجد برما ده ان شاء الله نه وچی الله پاک دا خراب کړي خدای کور چې دې نورم پر مخکې کې شات نه الله برکت الله پاک برکت ټولو چې د خدای وزونه ورکړي چې د مازې فکر زیاتلی هغه ته جم د خدای وز ورکړي جاڼۍ ته جم رابې وزونه ورکړي الله پاک دا خو داسې نه ده چې دا که ته سیاس که ناس که دا وایي چې دوای ورته وسي په خاطر ده چې دا اوبه داسې بیخي مهم شی د سو اوبه ضرورت بیخي زور غواړي یو مسافر موږ په خپله الله دې په دنیا او آخرت کې وزونه ورکړي دغه ټانکلیم داسې دغه سرای او کاري رانیوي د خپله کوره چې دا پی پرکش کوي خپلې برمې د دغه څه موږ کار اخیستي خو اصلي برمه هغه اوس هم زه ورلم نلکیان سره خړې پړې وچې وې سره سناپونه دغسې ګای اوبه یې ګای نه یې بل د کور معامله او شکر دی الحمدلله دا چې تاسو ته اوبه جوړې شوې ده دا خو د خپل ناشې شپارګړي رانه ورې لایقه ټاکي و خپل مسجد خپله برماس ولاړ سي انشاءالله دا ماته په شبه ذهن کې راغلی ټول مؤمنان ته باید دا ووایم اوبه د مسجد لپاره سولې او جوړې سولې خوشحاله دا مؤمنان سوله یعنې دا ټول هغه اسلام پرسته خلک دي چې د یو اسلام لپاره یو کوم کار وسي الله جل جلاله د دوی په زړونو کې خوشحالي راولي او یو خبره باید زه بله دا هم اضافه کړم چې دلته برمه جوړه سوې دا ډېره موږ او خلکو ته موږ ته طبعا به داسې په دې خاطر باندې عادي ده الحمدلله دا زموږ 15 برمه ده که نور حسابونه ورسره وکړو تقریبا دا متردیش برمې اوړي چې موږ په دغه کندهار ښار ولسوالیو
په اطرافو په ناحیو په کلو کې وهو. خو دغه مؤمنان ته دغه په ټوله کلي په محل باندې دی په دې نه سو اتوانېدلی چې مسجد ته برمه ووهي. دا مسجد چې څومره مصرف کړی دی په دې باندې دوی واقعا نه سو اتوانېدلی چې دغه برمه دوی کار کړي او د مسجد دپاره یې جوړه کړي. نو د دوی دپاره د خوشحالۍ دی بیا چې په یو کور په یو کلي او په یو مسجد کې اوبه نه وي، دلته جنازه راځي، دلته فاتحه راځي، دلته خلک راځي، دلته د مثال میلمانه راځي، هېڅوک اوبه ونه لري. نو په دغسې حالاتو په دغسې مواردو کې بیا دغسې خلکو لپاره کومک او مرسته کول واقعا لوی اجر لري. موږ به ځو بیا والله اعلم ما په ټول ژوند باندې لومړنی وار اول وار زه دلته راغلم ځکه سروې مسؤل کفایت استاذ خپله سروې کړې وه. موږ دغه ځای ارزیابي کوي ومو ضرورت دا ځای مو واقعا اړمن ولیدی نو بیا مو برمه ورته شروع کړله. بیا والله اعلم چې زه به ورته راځم که به نه راځي او فکر نه کوم چې د قیامت ورځې پر دې جاڼۍ د دغه ویډیو څخه بغیر د دغه برنامه هم وویني. نو کله چې دغسې مواردو کې په دغسې خلاص او په دغسې خالص نیت باندې د الله تعالی جل جلاله په کور کې برمه وهل کېږي نو واقعا اجر به د الله سره وي، زموږ او ستاسو سره به د دې اجر نه وي. بیا یو سپین ږیری کاکا او یو سپین ږیری بابا او یو کوچنی ماشوم چې د خیراتو په کومک او په مرسته باندې خوشحاله کېږي، دغه خوشحالي زموږ لپاره بس کافي او شافي ده. نو موږ به ځو حاجي صاحب محترمه غرمه ولې رسول کېږي خدای دې خیر درکړي. غرمه کې څه شی پخیه؟ چې ستاسو نه وي پیلې مرغ شته؟ نه پیلې مرغ ولا پیلې مرغ نه نو تا ویله چې تاسې زړه یم وانکواره خو دلته به د خرڅېدو د پسه غوښې به درته راوړو. یا پسه غوښه نه خورو دغه سته بل څه شته؟ ژوندي و ډوډۍ خورو. مثلا اوس یې خسې دی څو عمر بعد ورته راځو بیا دې لاندې کوي لاندې کوئ؟ انشاءالله بعضې بعضې کوو. بعضې چې پیسې راکړي بیا په هغو حساب ورته وایي چې پیساب د دغه سړي هغه چې سار ووتل په خښتو کې ولاړ دي غالب یې دی دا بل هغه هم دغسې چې دا اوس چې مې درته وویل چې ما د ماپښین د خوا موږ یو 8 کسه یا 9 کسه یا 15 کسه سپین ږیري ولاړ یو او د ماخستان د خوا ته په دا مسجد کې ځای نه وي ولې هغه په دې خاطر سره ډوډۍ خوړل خوشي سره غلي ډوډۍ خوړل برای ما ټول کاکا چې ځان وشو بس غږ را باندې وکړ دې اوس پرې وشي نو پر کم یوه بجه زموږ لمونځ دی چې لمونځ یې وکړي بیا وځي خښتو ته کله پر 9 بجې راځي کله پر 10 کله موږ ډوډۍ ځینې خوړلې کله ورته ګورو. دا رقم ګډه داسې کسان انو پیلې مرغ معاف شوله خپله وسه هر شي ته تنګي بس الله پاک دې خیر درکړي. بیا چې د خیره دا د تورجان مولوي صاحب په خبره کوي چې د خیره دغه وسپله لاندې اوس بیا بیا کله چې یو دم د ډمبره سره تاسو ورسره کښېنئ یا نو نصیب څه و نصیب ست وکړي خیر راته ودرېږه بیا د پیسه اکثر معلومات او د پیسه سره معلومات کوي په دغه سیمه وو ماس ونیسي بیا به موږ تاسې هغسې راشو بیا به د خیره کارونه کېږي. نو دوستانو دا وه نننۍ برنامه چې یوه برمه وویل چې 88 متره ول شوې ده شپږ اتیا متره کار شوې ده. وویل چې برمه د ټول مکمل سامان سره د همدغه مبارک مسجد لپاره د رب العزت جل جلاله د کور لپاره آماده سول او ګټې اخیستنې ته وسپارل سوه. موږ او تاسو یې اجر د چا څخه غواړو؟ د اسمانونو د مالک څخه. تر بل پروګرامه چې ستاسو درانه چوپړ ته راځو پر ستر خالق لا یزال وتعالی رب جل جلاله مسپارو. مولوي صاحب مو چېرې دی؟ مولوي صاحب دا وخت غته تللی سبقه ته تللی؟ سبقه ته دغه تللی دی مدرسه وایي په بازار کې دی نور څه درس نور د درس نو موږ د دعا درخواست کړی دی د دوی څخه د ټول محل څخه دوی به موږ ته د هدایت د توفیق د خلکو سره د مرستې د دې ټول دعا یې وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوه شیان باید هیر نه سي که باید څه وخت دی د میزان د اقرب پر یا دغه بل تاریخ وایه دغه اکتوبر نومبر پر 10 د نومبر پر 10 باندې د واده دی. دوی ورته ورخطا دي چې یو تړون لاسلیک کړي خو خرکې پیسې نه لري د سره به د خیره ټول کومک کوو. حاجي صاحب و د مولوي صاحب درته راځم
او بل حاجي صاحب نجیب الله جان چې مخکې مو یادونه کړې د کفایت استاد سره 26,600 افغانۍ کومک کړی و. الله دې اجر ورکړي. که نورو کومو دوستانو ګورئ دا برمه چې نن دلته جوړه برابره ده ټول د برکت دی. موږ د سره کومک په دې خاطر باندې نه کوو چې دی به فقیر وي غریب وي. موږ د تحفه د یو چا ته هدیه ورکول د یو چا سره د کومک په شکل باندې د یو چا لاس نیول دا واقعا ډېر خوند لري. نو که یو څوک د یو چا سره د یوې شي عطر کومک هم وکړي دا واقعا ډېر خوند لري نسبت تر هغه چې سړی په یو سخت حالت د یو چا سره کومک. موږ د تحفه ورکوو. دا تحفه به څنګه کومک مرسته به یې کوو لاس به یې نیسو او د ده واده به د خیره سره په ډېره خوشحالۍ باندې کوو. ورسره خو نو مولوي صاحب دی. د مولوي صاحب خو نو برمه چې ده تورجان د زموږ استاذ نو د برمې 20,000 افغانۍ فقط او فقط شیش لري ضرورت لري چې کار یې وشي. نور هغه د لاس مزدوري هم دی نه غواړي. هغه زه خپله کوای شم چې 20,000 افغانۍ کومک را سره وشي نور زوام بیخي ده 4-5 میاشتې کېږي 6 میاشتې کېږي چې په ګډوو کې اوبه راوړي. بیا کسنې لوڼې زامن مې راوړي داسې ستړي کړی یم چې بیخي اوس پیسه بارکه دی بس دا دی ما هم نور داستان تویلم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. شمع غوندې ویلې شول فتک دا وطن ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې دا وطن ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې دا وطن شمع غوندې ویلې شول فتک دا وطن ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې دا وطن ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې دا وطن راشمه روره په اخلاص غړه غړی شو راشمه روره په اخلاص غړه غړی شو ګټه د دواړو